به افغانانونه منه نکن. تشکر میکنیم از شما افغانان. شما نشان داد زما صادق او مهربان افغانانو نیک پیرزوین سلامونه ان شاء الله ټول سره روغ او جوړ سي بار په خدای کې سخت باندې ګران سي ډیر صادق خلک است زه غواړم چې تاسو ته یو اعتراف وکم دا چې دغه پنجابیان او دغه ایرانیان ډیر هوښیار او ډیر زیرک خلک دي دا ځکه چې زمونږ او تاسو دواړه دغه زیرک همسایګان نه دي دا کله چې په یو ستونزه کې وغورځېږي یو مشکل کې وغورځېږي یا بل هیواد سره په جګړه کې ښکیل سي بیا موږ پښتانه او موږ افغانان را په یاد سو پنجابیان مې ټول عمر وژني ټکوي مې بیا به کوي مې بې عزته کوي مې سل رقم فلمونه باندې را باندې ډکوي د تروریست ټاپې را باندې وایي خو کله چې انډیا سره په جګړه کې ښکیل سي بیا په رسنۍ کې راځي اے پټان لوگ بہت غیرتی قام ہے ہمارا مسلمان بھائی دی وروره ګله بیا دا پښتانه خو صادقه دي بیچارهګان سوټي راواخلي مخ په کشمیر ولاړ سي دغه پنجابیان ستونې راوړي سي هو دا پنجابی خو زما ورور ده ده سره جنګېږي ټک ټک هندو بیچاره وهي عین شکل د ایرانان هم دا کار کوي ټول عمر یې ووژلو اعدام یې کړو ژوندي وسوځولو بېناموسي را سره وکړه بېعزتي را سره وکړه ویې ټکولو ویې غرپولو توهین یې کړو تحقیر یې کړو د سپي خطاب یې راته وکړئ په سلهاو مهاجر په کانتینر کې واچول لاسونه یې ورته داسې تړلي ول د بې اکسیجنۍ د لاسه مړه سول چټلي حتی فلم ماته رسېدلی غوا بچی په مهاجرینو باندې وخوړلو دغه پیشاب یې ورباندې وخوړلو بېناموسیان یې ورباندې وکړلې هغه وخت د دغه سړي مینه چېرته وه هغه وخت دغه سړي د ستاسو احترام کوي دغه خامنه‌ای ته دی چېرته و د ده خامنه‌ای خوله ماتېدله چې د خپل ولسونو باندې غږ کړی وای یا په حکومت ته یې ویلي وای چې وا خلکو دغه خلک چې دي مسلمانان دي زمونږ همسایهګان دي که دغه شړی لږ زره احترام سره یې وشړی حتی نانبۍ کې موږ ته اجازه نه راکوله چې ډوډۍ واخلو سکول ته زما ماشوم ته اجازه نه ورکوله چې درس وایي وی افغان سګس ای سګس ای طایفي سګس توین نه کول هیر سو هلکه دغه ځوانان یې رانیول داسې داسې څپېړې ول اوس چې امریکا سره ښکېل سوی ده اوس راځي ماته یوه جمله پښتو وایي او زما د صادقه د پاک زړه والا افغانانو ته چکچکې وایي او وروره ګله نږدې داسې ورته د ملي اتل خطاب وکوئ زه ډارېږم په دې چې تاسو د دغه یو جملې په خاطر د ده بیرغونه جګ نه کوي وروره ګله مرګ په پلان کې و مرګ په بستان کې ونه وایي ګرانه پښتانه تاسو د خپل دغه وضعیت ته یو ځل وګورئ په عینک کې څه رقم در په دره خاوره په سر استو تازه د جنګ نه راوتي استو اقتصادي ستونزې لرو زر رقم ستونزې لرو نو باید خپل ځان وګټو اول د پردي جګړو په خاطر خو دغه ټول عمر موږ او تاسو خپل سرونه وخوړل اوس بیا راځو وروره ګله دغسې یو انسان مو غولوي دوی دواړه زموږ دوستان دي قربان و د ګیره قسمه دواړه زموږ دښمنان دي په تاریخ کې به ثابت نه کړي چې دوی زموږ دوستان پاتې سوي وي ایره موسم صدقه موسم زار موسم ستاسو د زړونو نه خو خیر ده دغه حافظې مو لږ قوي کوي باعزته اوسئ